او په دې وخت کې منګه کرکټ ته ګډیږو. دا کومه مسلمانی ده؟ په دې وخت کې مونږ چکچکې کوو، شپېلې وو کرکټ ده. دا کرکټ ته چې څوک ګډېږي دا بې ایمانه ده. په دې وخت کې عام اوقاتو کې دې باندې مونږ کتاب لیکلی دجال فتنه ده. عام اوقاتو کې څوک تېښته دی د دجال فتنه ده. دې وخت کې خو بیخي بې ایمانه دی. ستا په ورور باندې دې بمباري کېږي، ستا ماشومان دې په ویدو کې توغلېدلې پراته وي، اوبه دې پې کټې، اوبه دې نه ولګې نه دې مړه کېږي، تنده دې مړه کېږي، او ته دې کرکټ ته ګډېږي. دا څنګه ایمان دی؟ دا د ایمان کنیکشن څنګه کنیکشن دی چې لږ شانې کنیکشن ستا بدن ته میلاو نه دی چې لږ شانې خفګان خو تار هم درشي. زه وایم چې الله عز وجل موږ په دې خفګان باندې معاف کړي که معاف به هم نه کړي، چې خفګان کوو قدرې په دې به معاف کړي که معاف به هم نه کړي. خو زه د الله نه امید ساتو نور هم وس کې نشته دی. کرکټیان څنګه معاف کړي چې په داسې حالاتو کې هغه ګډا کوي؟ دا کرکټ لعنتي لوبه ده او په دې وخت کې ځان وساتئ. کرکټ د فارس شیګې ګډا کو، کرکټ په ګټه باندې خوشحالېږو. او منګه وګټله. تا څنګه وګټله؟ هلته فلسطین کې ته خویندې بوتللې، تا وګټله. او منګه وګټله. پنډوس یې وګټه، پنډوس شی په فلسطین کې تا نه مسجد اقصی نیولی دی، هغه وګټه. او منګه وګټله. هلته علما چې شهیدان کړه هغه وګټه. دا څومره بېناموسي ده زما عزتمندو، دا څومره بېغیرتوب دی چې په دې امت مسلمه کې عموما او په افغانانو کې خصوصا راغلی دی. منګه باتور قومي، منګه روسان والدي، منګه امریکایان والدي، منګه جنګیزان والدي، ټیم والی او په ځان پوهېږي نه، ټیم والی. دا څه حالت شوري زما عزتمندو؟ کرکټ له توبه وباسي. والله العظیم، والله بالله ثم تالله چې کله د افغانستان او بل چا ملک د بل ملک کرکټ زه دعاګانې یا الله پاکه په شرمونې وشرمې، یا الله پاکه پې ویې بېلې چې د افغانان چې په اسلام باندې نه دردېږي په دې ودرځوه. بیا پکې ځینې خودکشي نه کوي که نه کوي، ځینې پکې الله ته بې کنځلې کوي که نه کوي. دا کوم لعنت دی؟ په دې وخت کې کرکټ نه ځان وساتئ. په دې وخت کې چې د افغانستان د چا سره کرکټو دعاګانې کوئ چې الله پاکه پې ویې بېلې، که څوک دعا ونه کړي دا بېناموسه دی، بېغیرته دی. دا سره د فلسطین او د مسجد اقصی مسلمانانو په قصه کې هم نه دی. دا چې د هغې په قصه کې وې نو دې قصو مې څوک بې نه و. څه شی دی؟ څوباړی لاس کې دی، شاته و درې لرګي ولاړ دي او پنډوس ورته راولي، یا یې ډېر تېز و ایسته وځي بار. او توره غزنی فتح شو او یې لاندې زمیني چېږي دغه نه بار کي. او دا ګډای څه چلو شه هلکه؟ 15 متره کې تا یو پنډوس میدان د بار ورته و، هغه 1500 کیلومتره کې باد شی راولي، ساکور ولي، دغې ته چکه وی، دغې ته شپږیزه وی چې د هغې بلک له ستا ملک ولي، دغې ته شپږیزه وی. دا ته شی کولی؟ شرمېږم نه بېغیرته بېناموسه انسانه. دا څه غیرت دی پنډوس باندې خوشحالېدل؟ یا تا ګټلې یا ما ګټلې، کله هغه ګټي کله دا ګټي. دا څه ګټه نه ده. دا 30 کاله کېږي زما کرکټ یادېږي، یو پکې باتور نه شو. کله یو وګټي او کله بل وګټي. نو دا یو شیطان موږ په دې باندې اخته کړي زما عزتمندو. په دې وخت کې خاص چې په دغه ملکونو کې دا ظلمونه روان دي، نو حد اقل چې کوم دی د مسلمان شان دا دی چې په دې باندې افسوس وکړي او پې خفه شي. او د خفګان هغه مظهر دا دی چې کرکټونو ته نه ګډېږي او زندګۍ وله خوند نه ورکوي. نو که دا صفت په تا کې راغی نو پوه شه چې څه ناسې ایمان را پکې شته دی. او که دا په تا کې نه و نو دې انتحار د بېغیرتوب دا په دنیا کې نشته دی. نو دې وجې نه زما عزتمندو دعاګانې پکار دي، مسلمانان ته دعاګانې پکار دي، کفارو ته او د هغې ایجنټانو ته خیرې پکار دي، او اصلي اسلام ته واپسې پکار ده. والله العظیم که دا مسلمانان خپل حقیقي اسلام ته رجوع ونه کړي دا جنګ به رواني. دا به رواني ځکه چې اسلام موږ شاته غورځولی دی، او کله که دا فلسطین د مسلمانانو په لاس کې ورغی بیا به هم رواني. دا یو ذلت دی، دا بدبختي به رواني حتی ترجعوا الى دینکم، تر دې چې ای امت مسلمه تاسو خپل دین کې داخل شئ. دین کې ولې موږ دین نه بهري نه، موږ دین کې داخلي. خو بعضې مشکلات موږ کې شته دی چې هغه مشکلات موږ ځان نه ونه باسو نو دا بدبختۍ به وي. لیکن دا احساس دا خبرې هغه چاته وي چې هغه کې لږ احساس دي.
به احساس انسان دا خبر نه ځکه هغه په دې خبر باندې نه پوهیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.